د ما د دې قرآن پر رب قسمي دا د لاس خلاص به کوم لاس به درته کېدم لدينا خو بل لوی شی نسته که نه خارج مه کوه د دې قرآن پر رب دې ما قسم وي چې څومره خلقو اسلام را سره قبول کړی که یو هم پېژنم له یو سره مې خبرې په الله قسم که سوي ده چې تاسې په مخکې ورسره کوم د ما د دې قرآن پر رب قسم وي چې په ځوان مې نه په یاد کېږي چې ما دې چاته ویلي چې ته راسه ځان شایع کړه بیا راسه سني سه که ما ورته ویلي الله مې د دې قرآن په برکت په دې ځمکه کې په دې اوس وخت داسې نه باسي الله اکبر الله اکبر لیکن د دې قرآن په رب د دې ما قسم وي چې دا ټول مؤمنان مسلمانان د دې قرآن چې زړه ته کوسي بیا راځي د الله جل وعلا دین ته او دین قبلولو ته راځي ای مسلمانانو دا دې څوړ د ای عامو شیو دا دې څوړ د ضمیر اجازه درکوي چې یو څوک د هدایت قبول کړي د قرآن باندې د ایمان راوړي او موږ دې په دروغو یو چا ته وایي چې راسه څه مطلب زنده‌باد لرم زه تنظیم لرم نه بالکل نه پالټۍ لرم نه څه شی لرم چې زه دا کار د دروغ د دې دپاره چې خلکو ته دوکه ورکړو الله اکبر الله ته به په کومو سترګو په ورځ قیامت وګورو ای والله که زه اوس دومره په ژوند باندې باور لرم نیم ساعت په الله قسم که زه په ژوند باور لرم دا ټولو خطرونو ته مو ځان ورکړی د خپل پیغمبر د دفاع دپاره د خپل پیغمبر علیه الصلات والسلام د ناموس او د صحابه او د اهل بیتو د دفاع دپاره بیا زه راولاړ سم چې نیم ساعت زه په خپل ژوند باور نه لرم بیا دې زه راولاړ سم خلکو ته دې دوکه ورکړم نه بیا زه راولاړ سم خلکو ته دې وایم چې ته راسه ځان شایع کړه بیا له ما سره سني سه اهل سنت والجماعت یا خیر نه خیر والله الذي لا اله الا هو اهل سنت دروغو ته ضرورت نه لري اهل سنت والجماعت هغه پاک دین الله جل وعلا را کړی دی چې په سر کې قرآن بیا ورپسې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم نو دا د هغه خلکو دپاره چې دلته د موږ ډېر عام شیه په دې دوکه کوي بیچارهګان چې وایي د دې لایف ته مه ورځه دا وایي له خلکو سره څه شی کوي څه شی کوي څه شی کوي دا د ما اډمینان دي مسلمانانو دا مسؤولین دي ته یې شا میسیج ورته وکړې دا اوس خو ډېر د ما دلته اډمینان ول د ما اوس مخالفین سوي دي د ما هغو مخالفینو ته د ما میسیج وکړې چې په څه دلته خپل اهداف نه دي پر سوي بیا له لایف نه تللي دي هغه خلکو ته قسم ورکړې ورته قاري صاحب یوه ورځ دا درته ویلي چې یو څوک داسې را پیدا کړي چې په دروغو باندې ځان شیعه کړي بیا اسلام قبول کړي ورته ووایاست نه ما څه درته ویلي مالکه د ما له مرګ نه وروسته د ما له شهادت نه وروسته مو دا خیانت را باندې ثابت کړل چې قاري صاحب دا کار کړی ده د ما قبر ته اور واچوي والله دا مې درته اجازت ده چې د ما قبر باندې لیټرین حمام جوړ کړي چې دا داسې خائن قاري او خلکو ته به په دروغو ویل چې راسه مشایسه او بیا اسلام قبول کړه که مو د ما له مرګ نه وروسته دا خبر را باندې ثابته کړه چې ما دا کار کړی وي ما نو الحمدلله دلته چې کوم مؤمنان مسلمانان راځي او د اسلام مبارک دین هدایت قبلوي قرآن قبلوي قرآن ته راځي و میلیونونه وارې د دوی ته مبارک وي خپلو ابابیلو ته مبارکي وایمه مو به د دین خدمت کوو په نره که د چا زړه و که د چا زړه که د چا طبیعت برابر و د چا طبیعت برابر نه و تاسې خپلو ټاپو ته زور ورکړی خپلو تهمتونو ته زور ورکړي چې څه مو زړه وي درته اجازت ده والله که دې موږ شمله داسې راټیټه کړي دا به داسې نورو پسې پورته کېږي داسې انشاءالله که د رب العالمین جل وعلا رضا او خوښه وه الله جل وعلا به دا د دین خدمت نور پسې زیاتوي الله به دا نور پسې لوړوي الله به دا مؤمنان نور پسې عزتمند کوي برکت ورکوي الله به نور برکت ورکوي عزیز المحترم